السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د ګلري یو ډېر ضروري او ښایسته سیټینګ درښیم. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د ګلري یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم چې تاسو به ټول حیرانه کړي. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دارکنده نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخ تاسو د موبایل ګیلري ته راسئ. ګوره دوستانو زه د موبایل ګیلري ته رالم. اوس زه غواړم چې دغه تصویر ډیلیټ کړم. کله چې ګوره دوستانو زه دغه تصویر ډیلیټ کړم، هغه تصویر ما ډیلیټ کړئ او د هغه رقم که چیرې اوس زه دا رقم په دا درې ډټ نشان باندې کلیک وکړم او دلته ریسایکل بین ته راسم. ګوره دوستانو هغه تصویر ریسایکل بین ته نه ده راغلی، یعنې هغه تصویر ډایرکټ ډیلیټ شوی ده. اوس زه غواړم چې په دې کې کم تصویران ډیلیټ کړم یا له ما څخه بل څوک تصویران ډیلیټ کړي، نو هغه دې ډایرکټ ریسایکل بین ته ځي. بیا که چیرې هغه زما نه و خوښ، له هغه ځای به یې زه ډیلیټ کړم او که مې خوښ و بېرته به یې زه راواړومه. نو د دې لپاره به ګوره دوستانو تاسو د موبایل په ګیلري باندې کلیک وکړئ، د آپشنز بټن باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقمه تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، تاسو به لاندې راسئ، د ریسایکل بین په نامه یو آپشن ده، دغه آپشن به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو اون کړئ، د هغه رقم اوس ګوره زه یو تصویر ډیلیټوم، زه غواړم چې دغه ویډیو ډیلیټ کړم. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو ډیلیټ کړئ. نو ګوره دوستانو زه بېرته راځم مور آپشن ته او د هغه رقم ریسایکل بین ته راځم. هغه ویډیو دلته ګوره دوستانو ریسایکل بین ته راغلی ده. اوس که چېرې تاسو غواړئ چې بېرته دغه ریسټور کړئ، د هغه رقم به تاسو په دې باندې دا رقم ټیک مارک شان ودروئ او ریسټور به وي. نو ګوره دوستانو هغه به بېرته د موبایل ګیلري ته ولاړی شي. ګوره هغه ویډیو بېرته د موبایل ګیلري ته راغلی ده. که چیرې ستاسو موبایل کې هغه آپشن دلته آف وي، نو بیا تاسو نسئ کولی چې دغه تصویران بېرته ترلاسه کړئ. که ستاسو تصویران له تاسو څخه په غلطي کې ډیلیټ سي یا بل څوک ډیلیټ کړي، نو هغه به پسې ډیلیټ وي. نو باید تاسو هغه آپشن په خپل موبایل کې خامخا اون کړئ، ځکه بیا به تاسو کولی سئ چې د خپل موبایل ډیټا مې محفوظه کړئ. بیا به یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل ډیټا له تاسو څخه ډیلیټ کړي. که چیرې ډیلیټ هم کړي، نو تاسو ته به بېرته په ریسایکل بین کې په لاس درسي. نو دوستانو دغه ویډیو وه او دغه ښایسته سیټینګ و. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښه سوې وي. که مې ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دوستانو که هرې ویډیو ته ضرورت لرئ، هره ویډیو مې په کار وي، نو موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.